سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، امید لرم چې تیر شوي ټول درسونه تاسو کتلي، څه ناڅه مو زده کړي. ملګرو، په تیر شوي درس کې موږ او تاسو د فعل د ویغ په اړه باندې خبرې کړې وې. تاسو ته ما ویلي چې دا ډېره مهمه موضوع ده. دې باندې به زه څو ویډیوګانې جوړوم تر څو تاسو په مکمل ډول باندې په فعل باندې پوه شئ. فعل دومره مهم دی په یو جمله کې. که چیرې فعل په یو جمله کې نه وي نو موږ هغې ته جمله نشو ویلی، نه جمله جوړولی شو. تاسو ته ما په تېره شوي ویډیوګانو کې ذکر کړی و چې فعل په فرانسوي ژبه کې څو قسمونه لري او دا په څو ګروپونو باندې تقسیم شوی دی. دغه قسمونه او دغه ګروپونه چې کوم دي دا ډېر مهم دي تر څو تاسو پوه شئ، تر څو تاسو وکولی شئ چې په زمانو کې په ټینسونو کې فعل په صحیح ډول باندې په سمه توګه باندې تاسو استعمال کوئ. نو د دې نه مخکې چې موږ زمانو ته لاړ شو، ټینسونو ته لاړ شو، باید تاسو د فعل هغه ګروپونه چې کوم دي هغه تاسو زده کړئ تر څو تاسو به پوه شئ چې دا په څو ګروپه باندې تقسیم شوی دی. ګروپونه ډېر مهم دي. کله چې دا تاسو وایي تاسو ته بیا اندازه کېږي چې دا څومره مهم درس دی او باید ولې دا موږ زده کړو. نو نن راځو ګروپ د ویغب، د فعل یا د ورب یا د ویغب په فرانسوي ژبه کې په 3 ګروپه باندې تقسیم شوی دی. دا په 3 ګروپونو باندې تقسیم شوی دی. زه به هغه یو ګروپ باندې تاسو ته خبره کوم. نو نن په اولني ګروپ باندې موږ خبره کوو. په څو ګروپه باندې فرانسوي ژبه کې فعل تقسیم شوی؟ په 3 ګروپه باندې. او د ټول نه مهم او د ټول نه اسانه او ټول عام چې کوم دی دا اولنی ګروپ دی. تاسو بعضې ملګري به په دې باندې پوهیږي هم. نو اولنی ګروپ کې موږ سره کم افعال دي. تاسو به اکثرا کتلی چې په فرانسوي ژبه کې چې کله تاسو د یو ورب د یو ویغب فعل اصلي حالت ته ځئ نو د دې په اخره کې به خامخا ار یا ای آر راغلی. تاسو ته په ما په تېره شوي ویډیو کې د دې خبره هم کړې وه. نو دغه ته اولنی ګروپ ویلی کېږي. صحیح دی. ګروپ آ کې موږ سره په اولني ګروپ کې موږ سره ګروپ آ کې موږ سره کم افعال دي؟ هغه افعال چې کوم د ار سره یا ای آر سره ختمیږي دې ته اولنی ګروپ وایي. او دې ته یو بل نوم هم اخلي، غیګولې. غیګولې هغه افعال دي چې کوم یو قاعده قانون لري. بیا موږ سره بل قسم د ورب چې کوم بل قسم دی. ګوره قسم او ګروپ زه خبره کوم. دلته موږ تاسو نن درس د ګروپ دی. په غیګولې به زه یو بل ځان ته ویډیو ستاسو دپاره جوړوم، خو نن صرف تاسو واورئ، سرسری په ځان پوه کړئ. زه را روانه ویډیو په دې باندې بیا تاسو جوړم. هغې نه بعد به بیا زه تاسو ته دویم ګروپ او دریم ګروپ ته ځم. نو ګروپ آ کې موږ سره هغه افعال شامل دي په فرانسوي ژبه کې چې کوم د ار سره ختمیږي. تاسو ته ما تیر شوي درس کې ویلو چې ورب فعل په فرانسوي ژبه کې چې اصلي حالت کې هغه به داسې لکه څنګه چې تاسو اوس په سکرین باندې یو څو مثالونه ګورئ، یو څو افعال تاسو ته ما راوړي لکه هغه د اولني ګروپ په حالت کې لکه ار سره. ار چې کله د یو فعل په سر کې راشي دا د افعالو اولنی ګروپ دی او دا د یو فعل اصلي حالت دی. خو کله چې دا بیا موږ په جمله کې استعمال کو نو دا حالت بیا بدلیږي. لکه تاسو ته ما تېره سوي ویډیو کې تاسو ته مثال جوړ کړی و. دلته مې ورته ځکه مثال جوړ نه کو چې زموږ موضوع سره دلته بیا ستاسو ذهن بل طرف ته تو، ځکه مې مثال جوړ نه کو. کنې ما دلته یو څو مثالونه تاسو ته درکولی شو، خو نه، زموږ درس نننی صرف او صرف ګروپ آ دی. تاسو ځان په دې پوه کړئ. نو هر کله چې بیا تاسو په مثال ټینسونو ته لاړ شئ، په زمانو ته تاسو لاړ شئ، بیا به تاسو چې کله په موجوده زمانه کې مثال تاسو یو فعل استعمالوئ دغه حالت یې ختمیږي. صحیح دی. که تاسو دغسې په تېره شوې زمانه کې استعمالوئ حالت یې ختمیږي. دغسې که تاسو بیا په مستقبل کې په راتلونکې زمانه کې استعمالوئ دغسې حالت کې تغییرات راځي، سپیلنګ کې تغییرات راځي، تلفظ کې تغییرات راځي. هغه څنګه یې هغه وروسته درسونه دي راځي. خو تاسو ځان اوس فعلا دومره پوه کړئ چې په فرانسوي ژبه کې د یو فعل 3 ګروپه دي. او ګروپ آ کې چې موږ سره دی، ګروپ آ کې هغه کې هغه افعال دي چې کوم د ار یا ای آر سره ختمیږي. لکه ما یو څو مثالونه تاسو ته درکړي. لکه اولنی تومبه. تومبه مطلب غورځېدل. صحیح دی. یو شی تاسو نه غورځېږي، یو شی غورځېدل. صحیح دی. یا انګلیسي کې وایي ټو فال. دویم د موږ سره شانته. شانته مطلب شانتوغ به تاسو ډېر اورېدلی. سندرغاړي ته وایي شانته. شانته سندرې ویلو ته ویلی. ټو سنګ انګلیسي کې وایي سندرې ویلو ته ویلی کېږي. ګورئ دا دواړه تاسو ګورئ دا د او ار یا ای آر سره ختم شوي دي. دا اولنی ګروپ افعال دي.
دغسې موږ سره دریم فعل چې کوم دی هغه دی مخشې. مخشې مطلب قدم وهل، to walk. که تاسو وګورئ دا هم د اغ یا اغ سره آر سره ختم شوی. دغسې څلورم موږ سره دی غږاغدی. غږاغدی مطلب کتلو ته وایي. دا هم تاسو که وګورئ د اغ یا آر سره ختم شوی. دغسې بل فعل موږ سره دی ایکوته. ایکوته اورېدلو ته وایي. صحیح دی؟ نو دا هم که تاسو وګورئ د اغ یا آر سره ختم شوی. بل دی اشته. اشته ویل کېږي اخیستلو ته. څه اخیستل؟ پغلی، ویل، خبرې کول، ایمې خوښول. تاسو چې دغه ټولو افعالو ته وګورئ دا د اغ یا آر سره ختم شوي، نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ګروپ یا اول ګروپ افعال ویل کېږي. دغسې موږ سره درې ګروپه دي. زه به په راتلونکي ویډیو کې بیا بله ویډیو کې به تاسو ته ګروپ دویم ګروپ باندې خبره کوم، بیا به دریم ګروپ باندې. نو بیا تاسو پوهیږئ چې دا څومره مهمه خبره ده. او کله چې تاسو زمانې زده کوئ، کله ټینسونه زده کوئ، بیا تاسو ته اندازه کېږي چې ګروپ افعال به موږ څنګه بدلوو، څه تغیرات کې راځي. دغسې د دویم ګروپ، دغسې د دریم ګروپ. نو تاسو چې بیا یو فعل زده کوئ، تاسو په دې هم پوهیږئ چې دا د اول ګروپ دی، که دا د دویم ګروپ دی، که دا د دریم ګروپ دی. نو دا ډېر ضروري درس دی. بار بار یې واروئ، ځان پې پوه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ سیکشن کې خامخا پوښتنه وکړئ. تاسو کوشش وکړئ، ما درته ډېر عام او کم افعال راوړي. تاسو کوشش وکړئ پنځه والی، که چا نه پنځو نه زیات کولی شي. دغسې ماله د اول ګروپ اول پیدا کړئ او دا په کمنټ سیکشن کې ما ته تاسو ولیکئ. دغه ستاسو هوم ورک دی، دې باندې تاسو کار وکړئ او دا ولیکئ، خامخا یې ولیکئ چې زه وګورم او څه ناڅه تاسو زده کړئ. نو په دې باندې پریکټس وکړئ، دغه زده کړئ. دا د اول ګروپ افعال دي، دې ته اول ګروپ ویلی کېږي. دغه اول ګروپ کې هغه افعال راځي چې کوم د اغ یا آر سره ختمیږي. او دې ته غیګولیه هم ویلی کېږي. غیګولیه هغه افعال چې کوم قاعده قانون لري، د هغې مطابق هغې کې تغیرات راځي. نو دا هم درته زه په ځان ته ویډیو کې تاسو تشریح کوم، تر څو تاسو په دې باندې هم په دقیق ډول او په سمه توګه باندې پوه شئ. نو درس همدومره ملګرو. که تاسو هر څنګه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. زه به ستاسو د پوښتنو خامخا په خپل وخت باندې تاسو ته جواب در کوم. درس همدومره و. مننه ملګرو، په مخه مو ښه.